درنو لیدونکو سلامونه. د 2 بجو خبرونو ته مزه خپلواک هرکلی کوم. د تورخم دروازې ته څیرمه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن له غرمې مخکې یو ځل بیا جګړه شوې. ځایي سرچینې وایي چې تر اوسه د وروستۍ نښتې له امله د اوښتې زیان په اړه معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم دروازې ته څیرمه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تېرې شپې په جګړه کې هم یو عام وګړی وژل شوی او 3 ملیشه ټپیان شوي. ځایي چارواکي وایي چې جګړه هله رامنځته شوه چې افغانستان لوري ته سکواټر پر کار بوخت و چې پاکستاني ملیشو پرې وسلوال برید وکړ او د افغان ځواکونو د سخت ځوابي برید په پایله کې پاکستاني لوري ته درنه مرګ ژوبله واوښته. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د تورخم د دروازې د بیا پرانیستلو او یو له نورو مسایلو په اړه په پېښور کې د اسلامي امارت له جنرال قونسل حافظ محب الله شاکر سره لیدلي. د خیبر پښتونخوا په بیانیه کې راغلي چې دوی دواړو یکشنبه ناوخته لیدلي. بیانیه زیاتوي چې د ګنډاپور په حواله سیمه کې نامني دواړو خواوې اغېزمنوي او د تورخم بندېدا د دواړو خواو خلکو ته سخت تاوان اړولی او اړتیا ده چې لارې ژر تر ژره خلاصه شي. د ایراني رسنیو د ریپورټونو له مخې په کرمان کې د افغان کارګرانو د ګمارنې په خاطر ځینې فابریکې تړل شوې دي. د ایران رسمي دولتي خبري اژانس صدا و سیما راپور ورکړی چې د بیګانه او ناقانونه اتباعو د ګمارنې او د ګران پلورنې په خاطر د ځینو کارخونو پلټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې له مخې افغان کډوالو په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوې او که فابریکې کوم افغان کارګر وګماري نو د ورځې څه باندې 1 میلیون تومن جریمه او کاریې تړل کیږي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د امریکې پاتې پوځي وسایل جنگي غنیمت دی. نوموړي ټرمپ ته په خطاب کې ویلي چې احساساتي خبرې دي نه کوي. ښاغلي مجاهد ویلي د بګرام پوځي اډه کې چینایان نشته او د اسلامي امارت په واک کې ده. ایرانی چارواکي وایي له افغانستان سره د هیواد پر پوله باید 1000 کیلومتره دیوال جوړ شي. د ایران وسلوالو ځواکونو د انجنیري څانګې مشر حسن موسوي ویلي چې د نشي توکو د مخنیوي په پار په پوله باندې پر پوله دیوال جوړونه کې پام وړ پرمختګ شوی دی. سیاسي کارپوهان وایي یوازې پوله باندې دیوال جوړونه د دواړو هیوادونو امنیت ټینګښت کې مرسته نشي کولی. د امریکې د مدني ازادۍ ټولنې ګوانتانامو ته د افغانانو په ګډون د لسګونو کډوالو پر لیږد اندېښنه ښودلې ده. یادې شوې ټولنې په دې اړه واشنګټن کې فدرالي محکمه کې هم شکایت کړی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د ازبکستان صنعت او سوداګرۍ وزیر سره په ترمز ښار کې کتلي دي. د دې وزارت ویاند وایي دا غونډه د ملا عبدالغني برادر د سفر پر مهال د دې هیواد بېلابېلو ژمنو د عملي کېدا په پار جوړه شوې وه. د ریپورټونو له مخې اروپایي هیوادونو او کاناډا پریکړه کړې چې د ټرمپ د سولې طرحه له منځه یوسي او له زلینسکي ملاتړ وکړي. د بریټانیا صدر اعظم وایي چې د امریکا ملاتړ په اوکراین کې د سولې د راوستلو لپاره اړین دی. سټارمر پرون وویل چې اروپا به له یوکراین سره پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي او پر روسیې به بندیزونه زیات کړي. نوموړی زیاتوي هر ډول دوامداره سوله باید د یوکراین حاکمیت او امنیت تضمین کړي او اوکراین باید په ټوله پروسه کې ښکیل وي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ لا تر اوسه د امنیتي تضمینونو د ورکولو ژمنه نه ده کړې. درنو لیدونکو دا تر دې دمه مهم او وروستي خبرونه در بیا ښې چارې ښه وخت.